محسن داوړ افغانستان سره د پاکستان شیطانی سیاست او نوې لوبه رسوا کړه. دا چې نن یې د پیښور جلسه کې څه ویلي د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. محسن داوړ وایي موږ د پلار وطن افغانستان کې د سولې په نوم داسې یوه لوبه روانه وه چې په هغې کې د افغان حکومت د لمنځه وړلو دسیسه پرته وه. موږ د سولې قوي ملاتړ یو، خو د داسې سولې نه چې په هغه کې ټول چل د حکومت ماتولو ته وي. محسن زیاتوي که هر څوک واک ته رسیږي یوازې به د جمهوریت او د ولس د رایې پر اساس رسیږي. وایي له دې مسوا د بلې هرې لارې مخه نیسو. ټول هغه قوتونه دي په خلاصو وګونو واوري، هغه که پاکستان دی او که د هغه حلقه وګوشان چې وایي موږ به د زور له لارې د افغانستان واګي ترلاسه کړو. دا فکر دی له ذهنونو وباسي. موږ نه یوازې د دې کار مخالف یو بلکې په کلکه به یې مخنیوی هم وکړو. همداراز محسن داوړ په نننۍ غونډه کې وویل له داکترنجیب څخه نیولې بیا تر ارمان لوړي او نورو ټولو شهیدانو پورې د هر یوه پوښتنه به کیږي. هیڅکله به یې چاته وینه ونه بخښل شي. محسن داوړ همداراز وویل د پاکستاني ریاست د ټولو هڅو سره دوی په بریالیتوب سره د پیښور غونډه وکړل او د لر او بر یو افغان ناره یې پورته کړه. دا یوازې د محسن خبرې نه دي، دا د ټولو پښتنو خبرې دي. پنجاب باید پوه شي چې له روانو پلانونو یې د پښتون قوم یو ماشوم هم آګاه دی. سخته به وي، بیخي به ډېره سخته وي چې دا ځل هم د خپلو شومو موخو ته ورسیږي. پنجاب له حساب نشي ژغورل کېدلی. درنو لیدونکو، تاسې یې په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.